رسول الله مبارک فرمایي اے خیرکم خیرکم لاهله، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې او بچو سره بهترین وي. وانا خیرکم لاهلي، او تاسو ټولو کې زه د خپلې ښځې بچو سره ښه یم. ښځې بچو سره ښه ژوند تېر کړې. وهیبنا لا یضرب احدکم امرأته جلد العبد، وی ښځه به داسې نه وی لکه مرئي چې خلک ډبوي. دا څه کوي؟ مریان خلق وي، ښځې څوک نه وي. رسول الله مبارک فرمایي گزاره ورسره دنیاوي کاري مشوره وکړه. کور جوړوم څنګه دی خوښه ده؟ یو کوټه جوړه کړم که دوه جوړې کړم؟ وایه کوم ځای جوړ کړم، څنګه جوړ کړم؟ مشوره وکړه. هم پکې اوسېږي تم پکې اوسېږي. لور ورکوم ښځې چاله دی خوښه ده. موږ هم وایو چې لور خور ورکوې، د لور خور سره مشوره وکړه، د ښځې سره مشوره وکړه. یاره د دین په کار کې مشورې مه کوه. هن ناقصات عقل و دین. منزل لاړ شم ماسخوتن کړه، نه نه مزه مزه تیاره ده، کور به وکړي مزه. یاره ښځې حج له به لاړ شمه، یاره دا ماشومانو ودونه کول غواړي که نه؟ یاره حج له به عمرې له به لاړ شمه، دا ماشومان ودونه مدونه دي، او زه هسې به یې خدای وبخي. دا به نه کړي. یو نیک سړی چې د بني اسرائیلو کې یو پیغمبر سره ښه تعلق و، نو پیغمبر ته ووایي چې ارتدا داسې وکړه چې الله نه دعا وغواړه یو 3 دواګانې چې ما له خدای راکړي، چې زه څنګه غواړم چې هسې راله خدای قبولي. نو هغه د هغه پیغمبر نږدې کس و، نو هغه الله ته سوال وکړه. الله ویل زه ټیک ته 3 دواګانې چې دې څنګه غواړي، نو بس حق وله ورکوم. نو هلکه شیخ الاسلامه ښه سړی چې خدای سره دونه ښېګړه وکړه چې 3 دواګانې، نو بس په ټک کې چا سره په نیکۍ کې مشوره مه کوه. یو په یو دوا ځان له او ښځې له جنت وغواړه، بچو له جنت وغواړه، په بله دوا د دنیا ښه ژوند وغواړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خیر دی مال وغواړه، مال هم چې په دنیا کې وي. رسول الله مبارک د مال دعاګانې کړي دي ښه صحابو ته. انس ته ویلي اللهم بارک له فی ماله، خدای مال کې وله برکت پیدا کړي. دا علم وغواړه. دا خو ښکلې دعاګانې دي. څه له ښځې سره مشوره کوې؟ نو دې لاړ د خدای ساده، دا بعضې شیخان سادهګان چې لاړ ښځې له ورته ویې ښځې 3 دواګانې به مې خدای قبلې و چې زه څنګه غواړم. هغې وی ماشاءالله شکر دی، 2 ستا شو 1 زما. پوله یې ورته کېښوده که ښځه کې خو بیا چل شته که 2 ستا شوې 1 زما. بیا ښځې ته څه غواړې؟ وی زه به داسې دوا غواړم چې ټول عمر له به دې باغ شي، ستا به هم پکې پیدا وي. ګوره ښځې جنت وي، ته بس ټیک شو که نه، په هغې به جنت ته وغواړي 2 در کوم که نه. یو پکې زما شوې څه وی ما له داسې دوا وکړه چې ما خدای واپس د 20 کالو 18 کالو پېغله کړي. خو چې داسې نه چې مخکې څنګه ومه چې په دې وطن کې زما نه ښکلې او خشته جینۍ بلنې. یا ښځې د مرګ په غاړه ته مې 80 کې او زم 80 کې چلېږم، سبا بېګا مرو او چې ته پرېږده بیا که بیا جینۍ شو بیا به بوډی کېږې. دا خدای نه 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 چې زه جینۍ شم او خشتی به په دې کور کې ته تاوېږم ته به څونه خوشحاله زړه به دې باغي که به ني. ورځ ستا هم پکې ښه ده او زما هم ښه ده، او بس ما له یو غواړم. بس سړی خو بعضې د ښځې نه مجبوره که نه، بد دعوی وکړه خدای زما دا ښه ده واپس ځوانه کې پیغله، خو چې په دې وطن کې د دې نه ښایسته او خوبصورته بلني. اخو الله وعده کړی د پیغمبر په ژبه، بس همقسې شوه. ښه د چې ځان ته وکتل، لینې ته وکتل، شیشې ته وکتل، اوس خو ښاپېری ده ښکلې ده. چې څو ورځې تېرې شوې شیخ الاسلام ته وایي یاره داسې کار به وکړو، یو خبره کوو څه کې بس ما له طلاق راکړه. یا ښځې داسې وی نه نه یو ځل خو مې سره ځواني زړه کړه، بیا زړه کړه. ته ځان ته وګوره زوړه اوښه او ته ما ته وګوره. تا سره زه بیا ټوله شپه ټوخ کې تا سره زه لرې شه، زه تا سره وخت نشم تېرولی، بس ما له طلاق راکړه چې د بوډۍ ښځه وکړه. یا خدای اوس ښځه هم ناقص العقل بېوقوفه په دې ده چې 2 دواګانې پاتې بل غم دې وانهړی. داسې نه چې خدای ته سوال وکړي چې خدایه ښه مضبوطه عنبرسری میخه ته جوړه کړه بیا به څه کوې. خو ګوره رسول الله مبارک چې کومه خبره کوي که نه وی هن ناقصات عقل و دین، وی ښځو دین هم کم ناقص دی او عقل هم ناقص. نو صحابیات فورا تپوس کوي
زموږ نقل او دین او عقل ولې ناقص دی؟ وایي د دوو ښځو ګوی د یو سړي برابر ده که نه ده؟ قرآن وایي، قرآن زه نه وایم. یو وایي دی د عقل نقصان، او وایي د ښځې په میاشت کې 6 ورځې 7 ورځې لمونځ نه کوي، روجې نه نیسي، دی د دین نقصان. خدای پې نیسي نه ځکه الله را طرف نه ده، خو ثواب خو کم شو که هغې بیا بلکل ټیک ده. زما وروڼو نو هغه بس سړی شیخ الاسلام یې غوسه کړه، بس وی خدای پاکه دا واپس دا خو پوه نه شوه که نه، واپس یې بوډی که، خو هغسې بوډی نه چې داسې بوډی وي چې په دې وطن کې داسې بلا شیشه کته جوړه شي چې دا جورابه مخه او دا چیپړ مخه او دا راغورځېدلې روزې زړه پوسکې چې بس یو مصیبت ته جوړ شي. اخو دوا خدای قبوله کړې وه، ټس چې همغسې شوه چې ښځه هغسې شوه او دې لاسونو ته او چیچړو ته او دې چینې ته وکتل، په ځان نه په خپله یارېده. یا ښځې دا سړیه دا دې را سره څه وکړل؟ دا خو دا ماشومان که بهر ووتل ټول ماشومان به محلې چغې وي او یارېږي به رانه او جاړي به نه، دا دې څه وکړه په ژړا سر. تا څنګه برابر شوې؟ ما خو ټوقې کولې، ما خو ګپ لګاو، هلته کې رونه پیرونه او خیان ورپسې رال کوتک په لاس، والله چې سرمن دې ولاړه. دا زمونږ تا ستا پیري اوس برګي دی نه ده چې زمونږ په خور تجربې کې، زمونږ په خور دغه کې ډرامې کې کله ځوان او کله بوډی سرمن دې وباسو. نه دی دا ویلي دا خو به کور دی ژوند دی، مونږ ته به دې ویلي مونږ به پې کړې وه. دا څه شو سړی په یو دوه کې حیران، اوس به څوک وایي داسې کار دی، بس هغه ځوان هم نه او دا بوډی هم نه، مخکې چې سینګ وه بس هغسې یې که چې مخکې سینګ وه. وی خدای بس هغه مخکې چې وه هغسې یې که. 3 قیمتي دواګانې په یو ښځه کې لاړې او ښځه همغسې پاتې شوه چې سینګ وه. بشیر جانه بشیر جانا جنت کې که دنیا کې؟ ویخې حاصل دا دی زما وروڼو چې د دنیا په کارونو کې انتظامی امورو کې کارونو کې بالکل ورسره مشوره کوه، خانگی امورو کې بالکل مشوره کوه، لیکن کله چې د دین خبره راغله او د شریعت او ته پې پوهې چې د ما دا ښځه خو دینداره ده، وکړه ورسره مشوره، او که پوهې چې دا ما ته بند ږدي او ما ته پوله ودرئ چې بالکل ورسره مشوره ونه کړي، د دین کار کوه. نو شریعت خو فرمایي رسول الله مبارک خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي او زه ښیم په ټولو کې. شریعت کوم حق نه دی ورکړی. حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د حضرت ابراهیم علیه السلام سره هجرت وکړی نه، څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل وطن پرېښود او خپل مور او پلار یې پرېښودل، دقسې حضرت سارې ورسره پرېښودل مصر ته ورسره لاړ. او په لاره چې تلل حیا پکې څونه وه چې په لاره کې د مصر بادشاه ته حضرت ساره ونیوله او بویه تلته د خپل پولیس او د فوج په زور باندې. نو هلته څونه حیا ده ګلې که بله ښځه وي او بېدینه وي بېدینه څه به وي زه یاره د بادشاه خو غېږ لرالم په ابراهیم څه کوم، دې مې کله په یو وطن ګرځي او کله په بل، د بادشاه غېږ له د بادشاه خوا لرالم. لیکن ابراهیم علیه السلام ته وایي ما ته موقع راکړه اودس کوم، یو 2 رکعته لمونځ کوم، بیا چې څه خوښۍ کوه اودس یې وکړه. بخاري شریف کې راځي 2 رکعته لمونځ یې وکړه، وایي اللهم لا تسلط علی هذا الکافر، خدای د دې کافر نه مې وسات. خو چې هغې کافر لاس ور واچو نو په ځمکه پرېوته، حضرت سارې ته یې ګوتې مړو ته رسېږي، بیا لاس ور واچو، بیا په ځمکه پرېوته، بیا لاس ور واچو، 3 ځله پالجه ټیک وکړو په ځمکه به پرېوته او سارې ته به یې دعا وکړه چې ما خدای جوړ کړي بیا به نه کوم. اخره کې بس حضرت سارې ته وایي معافي غواړم، دا هاجره واله دا د خدمتګاره ده ما معاف کړه. او چې کله راله نو هغې دا خیال و چې که زه خاوند ته یم چې ما ته یې ګوتې نه دي اچولې نو خاوند به مې ابراهیم علیه السلام تر مرګه پورې ړه خوري چې هسې نه ګوتې نه یې ور اچولې، هسې نه زما بیبي ته یې څه ویلي نه. نو الله څه چل وکړو، الله ابراهیم علیه السلام ته هغه موقع داسې ښکاره کړل لکه شیشه کې چې سړی شي ته څه ښکاري. ساره راله وی قد الله پاک وی هغه بادشاه ذلیله کو
واخدمني هاجره او مال هاجره خدمت لراکړه او خدای پاک ذلیله کو ګوره ابراهیم ګوتې هم نه دي راوړې ابراهیم علیه السلام په قلار کېنه ما ته خدای دا منظر لکه د شیشې غونډر سوفول هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق ورکړ هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق غوندې بچی ورکړ د هغې اسحاق علیه السلام په ذریعه الله بیت المقدس جوړ کړ هغه اسحاق له خدای د حضرت یعقوب په شان بچی ورکړ علیه السلام او هغه حضرت یعقوب له د حضرت یوسف علیه السلام په شان بچی خدای پاک ورکړ کہ رسول اللہ مبارک فرمائی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم پٹولو کی شریف نسب سوک دے یوسف دا یعقوب زوی یعقوب دے اسحاق زوی اسحاق دے ابراہیم زوی علیہم السلام نیکی بیا بچی دا سی